په خوست ولایت کې د چهارشنبې شپې د سیلابونو له وجې چې د ښار په بېلابېلو ځایونو کې سړکونه، کوڅې او عمومي لارې له خاورو، ریګ، تیږو څخه ډکې کړې وې. د خوست ښاروالي عامو خلکو او د مکاتبو زده کوونکو د ښار د صفا کولو په موخه ګډ اشر ترسره کړ. تېره ورځ تاسو ته بهتره معلومه ده چې د خوست په ولایت باندې سخت طوفاني باران راغی چې د دې له امله خلکو ته سخت زیان ورسېده او بالخصوص د خوست ښار ته سخت زیان ورساوه. د خوست هغه ښکلا چې کومه وه هغه یې بیخي پیکه کړله سره. نو په همدې اساس باندې نن موږ اراده لرو چې یو ملي اشر شروع کړو چې تر څو په دې کې د ښاروالۍ کارمندان همداراز نورې ادارې او ولس موږ سره په دې کې کار شروع کړي چې تر څو دغه اشر سره تصور وروسته دا کار سره صفا کړو. بلخوا خوست میشتې وایي چې د ښار صفا کول نه یوازې د اسلامي امارت دنده ده، د ښار د ټوله ګډ کور دی او هر کس د ښار په صفا کولو کې دې برخه واخلي. فایده لري د ښاروالۍ لګیا د ټول ولس د راوځي د ښار په صفایي کې د کوماکو سره وکړي چې د ښار صفا شي. چټلۍ جوړې کړې دي، اوبه تیږه راغلې، خاوره راغلې چې دغه صفا شي، د ښار صفا شي، ګردونه د خلکو ته مریضي تکلیف دا شیان جوړېږي. په خوست کې چې د ګاز سیلابونه راوتلي دي دغه نه ډېر زیان رسېدلی دی خلکو ته. د ښاروال صاحب نه مننه کوم چې د سړکونه هغه ټول صفایي هم د لسې نه د ټولې فستولې نه مننه کوم چې په ګډه همکارۍ د ښاروالۍ سره په صفایي لګیا شوي دي. د یادونې وړ ده چې د چهارشنبې شپې سیلابونو په خوست ولایت کې درانه مالي او ځاني زیانونه هم اړولي دي.